سلامونه او نیکې له دوستانو. دغه دوه ځوانان تاسو ګورئ، یو خام هلکان دي، یو ډېر وړوکي عمرونه دي. بیچاره موږ او تاسو هم پوهېږو چې په وطن کې لږ ذره دغه دی، بیکاري روزګاري زیات دی. خلک لوږي دي، خلک وږي دي او غواړي چې خارج ممالکو ته راشي، خو په غیر قانوني ډول راځي. په دغسې حالاتو باندې اوړي. دغه ګورې په ترکیه مرز کې دیو مړ پیدا شوي دي، یعنې وژل شوي دي. نو حتما هلته به هر څوک خپل بارډر لري، د خپل د بارډر د خپل د هېواد د ساتلو د خاطر هغوی بارډر پولیس او دغه شیان لري. نو حتما هغوی یو اجنبي سړی چېرته پرېږدي چې خپل هېواد ته ننوځي، نو هغې د خاطره هغوی دا بچا وژلی دی. دا زه ویلی نه شم، خو مثل مړ پیدا شوي دي، یعنې ګزارش د مرګ ورته ورکړل شوی دی. نو دا د هغه ځوانانو دپاره یو پیغام دی، هغه خلکو دپاره پیغام دی چې دغسې بچیان په ناحقه توګه خیر دی، لوږه دي، تنده دي، خو هملته وساتئ. بچیان هم مه لېږئ غیر قانوني توګه، مه لېږئ ترکیه ته، مه لېږئ د نور هېوادونو ته. ګوره خلک هم غولوي، قاچاقبران هم غولوي. دا خلک ټوله ورځ خپل جیب دپاره غله دي، خپل پیسې د خاطره غله دي چې خپل پیسې لاسته راوړي. هغوی تا نه پیسې شکوي، نور چې ستاسو زامنو باندې په لاره کې څه تېرېږي، نور چې ستاسو زامنو باندې په مرزونو باندې څه تېرېږي، هلته کومه لوږه، کومه تنده، اوبو کې څومره سختیانې، همداسې په مرزونو بارډرونو کې څومره سختیانې ګوري. دا تاسو ته پته نه دی، دا درته څوک وایم نه. تاسو بیا دومره افغانستان خلک او افغانستان کلیو بانډو دومره پرمختللی هم نه دی چې هغه انټرنیټ ته لاسرسی ولري، هغه تلویزیونونو ته، هغه ګزارشونو ته لاسرسی ولري. نو دغې حالاتو څخه تېر شئ. او ولې خپل بچیان مړه کوئ؟ ولې خپل بچیان دومره په خوارۍ او زحمت باندې زلمیان کړي دي؟ او بیا دغسې حالات کې تاسو لېږئ چې هلته وروره ټول بارډرونه قید دي. تاسو دپاره دا جنګونه وګوره، دا بارډرونه وګوره چې په زرهاو کرتې تاسو ته اعلانېږي چې بې قانونه خلک موږ نه منو، بې قانونه مهاجر موږ نه منو. هلته پټی هم خرڅ کړئ، ګاډی هم خرڅ کړئ، کور هم خرڅ کړئ، هغه د قاچاقبر پیسې برابر کړئ او په لاره کې خدای ناخواسته دغسې حادثو سره مخ شئ. بیا څه کوئ؟ ولې دا کار کوئ؟ خیر دی، دا لوږ او تنګ د هر چا باندې دی، دا تنها تا باندې نه دی، یو فرد باندې نه دی، یو کس باندې نه دی، دوه نه دي، درې نه دي. دا بسته د افغانستان په نفوذ باندې هم دا دی، د افغانستان په وګړو په ټولو افغانستان په مسلمانانو دغه دی، تنها تا باندې نه دی. وروره ولې داسې کوئ؟ ولې خپل زامن هم بې ځایه تباه کوئ؟ دا ښه کار نه دی. دا حتی هغه خودکشي معنا ورکوي. خودکشي حرام دی. ته پوهېږې دغه لاره خطر دی او په همغه لاره باندې بیرته ځئ. ځان ساتل هم فرض دی که نه؟ ولې دا کار کوئ؟ خپل بچو سره ولې دومره غټ ګناه کوئ؟ تاسو همدغې بچو په سر تاسو نیول کېږئ چې دوی نه پوهېږي. دا خو ځوانان دي، خامخوله هلکان دي. تاسو خو پوهېږئ که نه؟ تاسو ته خو دا مرز به معلوم وي، تاسو به دا لارې ګودرې به تاسو دپاره معلوم وي. بس وروره دغه زما ویډیو واستوي هغه ځوانانو ته چې هغه غواړي چې خارج ته راشي او په غیر قانوني ډول باندې په غیر قانوني ډول غواړي چې ترکیه او دغه ځایونو ته واوړي. دلته تاسو د حالت نه خبر ناست، میډیا تاسو نه تعقیبوي. وروره دلته ډېر حالات خراب دي، مه راځئ. څه نشته دی. که راځئ په قانوني ډول راشه، په تیاره کې راشه، پاسپورټ واخله، ویزه واخله، راشه. د قاچاقبرو په خوله مه غولېږئ. هغوی خپل جیب ته غله دي. بس ژوندي اوسئ وروره، مننه.